سلامونه جوړ په خیر هلمند يم سه ټول به روغ او جوړ یاست د پیغمبرانو د کیسو په لړ کې یوې بلې مهمه کیسې ته مو پام راړوم د سلیمان علیه السلام او ملکه سبا یا بلقیس کیسه. سلیمان علیه السلام د نبوت سره د نړۍ له هغو لویو پاچاهانو څخه و چې الله تعالی ورته لوی حکومت او پاچاهي ورکړې وه. د سلیمان علیه السلام په قلمرو کې پیران هم د هغه تابع وو. الله تعالی ورته هواګانې هم تابعداره کړې وې. په دې ډول په ځمکه کې ټول ژوندي موجودات او د هوا الوتونکي مرغانې هم تابع وو. نو وی ویل دا زما د رب فضل دی تر څو چې هغه ما وازمایي چې زه شکر کوم او که د نعمت ناشکري کوم او څوک چې شکر کوي دغه شکر په خپل د همغه لپاره ګټور دی او که څوک ناشکري وکړي نو زما رب بې نیازه او د کرم خاوند دی. یو ورځ سلیمان علیه السلام له خپل لښکر او نوکرانو سره په ډیر شان او شوکت ووت. د ده لښکرې هرې خواته او درو کې تیت او پراکې شوې. کله چې د نمل درې ته ورسېدل یو میږي خپلو همجنسو ته خبر ورکړ او ویل میږیانو په خپلو سړو کې ننوځئ په خپلو سړو کې ننوځئ او په ځمکه کې پټ شئ چې د سلیمان علیه السلام لښکر مو په ناخبرۍ سره له پښو لاندې نه کړي. سلیمان علیه السلام د ده خبره واورېده او په مسکه یې دعا وکړه ای زما ربه ما ته توفیق راکړه چې زه ستا د هغې لورۍ نه شکر ګزار واوسم چې تا پر ما او زما پر مور او پلار باندې کړی دی او داسې نیک عمل وکړم چې ستا خوښ شي او په خپل رحمت سره ما په خپلو صالحو بندګانو کې داخل کړه. بیا یې خپل لښکر وکوت لکه څنګه چې ټول پاچاهان یې ګوري ویې کتل چې هدهد نشته او ویل څه خبره ده چې زه هدهد نه وینم آیا هغه چیرته غایب شوی په هغه زه ولې پوه نه شوم او هغه زما له اجازې پرته چیرته ولاړ. زه په هغه ته سخته سزا ورکړم یا به ذبح کړم یا به هغه رومرو ماته معقول دلیل وړاندې کړي. سلیمان علیه السلام د خپل لښکر په مخ کې هدهد ته د سختې سزا ورکولو خبره وکړه. څو شېبې لا نه وې تېرې شوې چې هدهد د بخښنې غوښتلو د سلیمان علیه السلام د فرمان بردارۍ د اعلان کولو او د خپلې غیر حاضرۍ له سبب ویلو سره راغی. هغه ویل ما دنیا وکتله تر لرې لاړم او یو داسې خبره مې درته راوړې ده چې له کومې ته بې خبره یې. زما خیال دی چې ته به ورته ارزښت ورکړې. ما د ملکه سبا خبر راوړی دی څرنګه چې موږ ته ښکاره ده چې د سبا سیمه په یمن کې پرته وه او له بیت المقدس لرې پرته وه. خوږو اوریدونکو آیا تاسو ویلی شئ چې هغه څه خبر و چې هدهد د سبا له سیمې راوړی و؟ هدهد ویل زه د سبا د ښار یو عجیب خبر لرم. ما هلته یوه ښځه وموندله چې د هغه قوم حکمرانه ده. هغې ته هر راز وسایل ورکړل شوي دي مګر له ټولو حیرانونکو شی چې الله تعالی ورته بخلی هغه د پاچاهۍ تخت دی چې هغه پرې کینی. ما د نړۍ د یو پاچا هم داسې لوی تخت نه دی لیدلی. هدهد زیاته کړه چې د سبا ملکه او د هغه ځای خلکو باطل ته پر حق بهتري ورکړې ده. د شیطان په لار روان دي په حق سترګې پټې کړې دي. هغوی یو الله پرېښی دی او د لمر عبادت کوي. خپل تندي د لمر په مخ کې ږدي په ګمراهۍ ولاړ دي. هغوی ته خو پکار و چې د الله تعالی په مخ کې سجده کړې وای. څوک چې د دوی له ښکاره او پټو حالاتو خبر او بې شمېره نعمتونه یې پرې لورولي دي. د ده بغیر څوک د عبادت لایق سته او هغه د لوی عرش څښتن دی. سلیمان علیه السلام په ډیر غور سره د هدهد د لادرکۍ سبب واورېده. ویل همدا اوس به موږ ګورو چې تا رښتیا ویلي دي او که تا له دروغجنو څخه یې تر څو ته موږ ته حقیقت ونه ښایې موږ یې در سره نه منو. بیا یې د سبا ملکې ته یو لیک ولېږه. هدهد ته یې در رسولو امر وکړ زما دا لیک یوسه او د هغوی ته یې ګزار کړه. لیک په مناسبه توګه ورسوه او د دې خبرې خیال ساته چې هغوی تا ونه ویني چیرته ورته پټ څه چې هغوی څه وایي او د دې څه ځواب ورکوي. هدهد لیک واخیست او هوا ته پورته شو. د سبا د ملکې د هغې کوټې کړکۍ ته ورغی چې هغې آرام پکې کاوه. هغه د کوټې دننه وکتل څوک نه وو. وخت یې غنیمت وګاڼه او لیک یې ورته د کټ په څنډه کېښود. بیرته د کړکۍ د پردې شاته غلی کېناست. بلقیس ورغله
جامې بدلې کړې او د خپلې بسترې خواته روانه شوه. ویې لیدل چې لیک پروت دی، هغه یې پرانیست او د محتویاتو په لوستلو یې پیل وکړ. کله چې اخرنۍ جملې ته ورسېد نو رنګ یې واوښت، لیک یې واخیست، بیا د لیک د مضمون او دلته د رارسېدو په اړه فکر کاوه، تر دې چې د سلیمان علیه السلام لخوا د دې لیک د لاسته راوړلو په باره کې به سوچ کې ویده شوه. سهار له خوبه له راویښېدو سره یې مشران او د شورا غړي د مشورې لپاره راوغوښتل. خلک راورسېدل. دې هم ورته وویل ای زما درباریانو، ما ته ډېر مهم لیک غورځول شوی، هغه د سلیمان لخوا دی او د رحمان او رحیم الله په نوم سره پیل کړی شوی دی. مضمون یې دا دی چې زما په مقابل کې سرکشي مه کوئ او زما حضور ته مسلمانان راشئ. بیا هغو ته وکتل او ویې ویل ای زما د قوم مشرانو، زما په دغې موضوع کې ما ته مشوره راکړئ. زه له تاسې پرته د هیڅ کار پرېکړه نه صادروم. بلقیس د سلیمان علیه السلام له قوته خبره وه. هغه پوهه وه چې سلیمان علیه السلام خپل اختاریه حتمي عملي کړه. نو مشوره ورکوونکي مشران او مرسته کوونکي راوغوښتل چې مشوره ورسره وکړي او کوم مناسب ګام پورته کړي. هغو خلکو ورته وویل موږ تکړه، قوي او جنګیالي خلک یو، نوره فیصله ستا په لاس کې ده، ته په خپله وګوره چې څه حکم کوې. بلقیس وویل زه پوهیږم او زه ډیره ښه تجربه لرم چې پاچایان کله چې کوم یو هیواد ته ننوځي نو هغوی ورانوي او د هغې عزت خلک ذلیله کوي. هغوی همدغه کار کوي. زه نه غواړم چې زما قبیلې او کلی د دې ازمایښت شاهدان واوسي. زما د سلیمان علیه السلام په اراده ځان په هول غواړم. زه د دغو خلکو ته یو سوغات لیږم، بیا ګورم چې زما ځانګړی استازی له څه ځواب سره بیرته راستنیږي. مشوره ورکوونکو د بلقیس خبره ومنله. د جواهراتو ښو شیانو یوه لویه ډالۍ یې تیاره کړه او سلیمان علیه السلام ته یې ولېږله. ګرانو اوریدونکو، ستاسو په اند په سلیمان علیه السلام به دې ډالۍ څه اغېزه کړې وي؟ یقینا که سلیمان علیه السلام د دنیا د پاچاهانو غوندې وای نو دې ډالۍ به اغېز پرې کړی وای او هغه به یې خوښه کړې وای. مګر سلیمان علیه السلام بل رنګ پاچا و. د هغه طبیعت له ګاڼو او سرو سپینو څخه لوړ و. دی خو پیغمبر و. الله تعالی ده ته نبوت او رسالت ورکړی و. کله چې ډالۍ راوړونکی بیت المقدس ته رسېده، ډالۍ ته ډېر خوشحاله و. نو سلیمان علیه السلام هغه ته وفرمایل آیا تاسې غواړئ په سره زما مرسته وکړئ؟ څه چې الله تعالی ما ته راکړي دي هغه له هغه ډیر زیات دي چې تاسې یې درکړي دي، بلکې تاسې په خپله سوغات خوښ کړئ. سلیمان علیه السلام ډالۍ واپس کړه او هغو ته په غوسه او منت یې ویل ای استازیا، د خپلو لیږدونکو لورو ته بیرته ستون شه. موږ به هغوی ته له داسې لښکر سره ورسو چې هغوی مقابله ونسي کړای او موږ به هغوی په داسې رسوایي سره له هغه ځای وباسو چې ذلیل وګرځي. سلیمان علیه السلام فکر وکړ چې ملکه سبا د هغه مشاورینو او مشرانو ته وښیي چې کوم قوت ماته د الله تعالی لور راکړل سوی دی هغه ستا له دروغجن او ښکاره قوت څخه زیات دی. نو ځکه یې خپلو وزیرانو ته وویل ای درباریانو، له تاسې نه به کوم یو د هغه تخت ماته راوړي مخکې له دې چې هغوی اطاعت کوونکي ماته راشي. سلیمان علیه السلام ځکه د هغې تخت وغوښت چې تخت د پاچاهۍ، سلطنت او هیواد د امر کولو بنسټ وي. له پیرانو څخه یوه د قوي جوسې خاوند عرض وکړ زه به یې راوړم درته، مخکې له دې نه چې ته له خپله ځایه پاڅېږې زه د دې وس لرم او امانتدار یم. مګر سلیمان علیه السلام له دې هم ډېر ژر تخت راوړل غوښتل. سلیمان علیه السلام د ناخوښۍ له امله له عفرت څخه مخ واړاوه. نو یو بل چې ډېر پوه او ډېر قدرت او قوت یې درلود ولاړ شو. هغه عرض وکړ زه ستاسو د بڼو له رپېدو نه مخکې هغه درته راوړم. رښتیا هم سلیمان علیه السلام د سترګو له رپ سره سم د بلقیس تخت د سلیمان علیه السلام مخې ته ایښی و. سلیمان علیه السلام په عاجزۍ او خاکسارۍ وویل دا زما د رب فضل دی تر څو چې هغه ما وازمایي چې زه شکر کوم او که د نعمت ناشکري کوم، او څوک چې شکر کوي د هغه شکر په خپله د همغه لپاره ګټور دی، او که څوک ناشکري وکړي نو زما رب یې بې نیازه او د کرم خاوند دی. کله چې د ملکه سبا بلقیس ډالۍ واپس شوه، هغې او وزیرانو د بیت المقدس خواته د روانېدو پرېکړه کړې وه. هغې د سلیمان علیه السلام په مخ کې د حاضرېدو اطاعت پرېکړه هم کړې وه. هغې ته نه وه ښکاره چې د هغې تخت د سلیمان علیه السلام په مخ کې حاضر شوی دی. سلیمان علیه السلام خپلو نوکرانو ته ویلي وو
د دې ښځې د تخت شکل بدل کړی د دې څه کاره نښې او شکل بدل کړی ولې ګورو چې هغه صحیح خبرې ته رسیږي او که له هغو کسانو څخه ده چې سمه لاره نه مومي. ملکه سبا بلقیس د سلیمان علیه السلام په خدمت کې حاضره شوه. سلیمان علیه السلام د پاچاهانو له دود سره سم هغې ته ښه راغلاست ووایه او هغه چې کله په تخت کېناسته آیا ستا تخت همدغسې دی؟ هغې تخت ته وکتل او ویل دا خو لکه چې همغه دی. دا د دې ناپوهي او کم عقلي وه. هغه مسلمانه وی نو په دې به پوهېده چې د الله تعالی د قدرت حد نشته. سلیمان علیه السلام بلقیس ته محل ته ننوتلو ویل. د هغې د محل دننه حویلې ته ور پام ور واوښت. هغه له ښیښو څخه جوړې پراخ حویلې ته ننوته چې د سپینو زرو ستنې پکې لګېدلې وې. سلیمان علیه السلام لږ ودرېد چې ملکه سبا مخکې شي. ملکه بلقیس چې کله د لوړ محل په فرش پل کېښود غوښتل نو د سلیمان علیه السلام وزیران انځورونه یې پکې ولیدل. هغې فکر وکړ چې په ځمکه کې اوبه دي او له اوبو په اخوا تیږو نو خپله پیسې پورته کړي چې لمدې نه شي. نو سلیمان علیه السلام مسکی شو. هغې ته یې وویل دا د ښیښې روڼ هوار فرش دی. نو د سبا ملکه په خپل ناپوهي وشرمېده. د سلیمان علیه السلام د پوهې په وړاندې سر ښکته کړ او د هغې د قدرت په وړاندې تسلیم شوه چې الله تعالی سلیمان علیه السلام ته بخلی و. ویې ویل ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ای زما ربا تر نن ورځې پورې ما پر خپل نفس ډیر ظلم وکړ او اوس ما له سلیمان علیه السلام سره د الله تعالی رب العالمین اطاعت ته غاړه کېښوده. په دې توګه د سبا ملکې بلقیس اسلام قبول کړ. په الله تعالی یې ایمان راوړ او له خپلو قبیلو سره یې لمر بندګي پرېښوده. خپل هیواد او حکومت یې د سلیمان علیه السلام په حکومت کې شامل کړ.